السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د انویټر څه ته ویل کیږي او د ویوفوم له نظره انویټر په څو ډوله دي او زموږ د کورونو د اے سی لوډونو یعنی اے سی مصرفونو لپاره غوره انویټر کوم ډول انویټر دي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخیره پورې ګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کوي. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو دوستانو انویټر څه ته ویل کیږي او د دې ډیفینیشن او تعریف څه دی. نو دوستانو انویټر یو برېښنایي سټیټیک دا چې د ډي سي برېښنا په اے سی برېښنا باندې بدلوي، یعنی د سولر پینلو او بیټرینو څخه ډي سی وولټ دا په اے سی وولټ باندې بدلوي. او د ویوفوم له نظره انویټر عموما په درې ډوله دي چې عبارت دي: اول سکوائر ویو انویټر، دوهم موډیفای ساين ویو انویټر، دریم فیور ساين ویو انویټر. اول سکوائر ویو انویټر عبارت د هغه انویټر څخه دی چې دا د بیټرینو او سولر پینلو څخه ډي سی په اے سی برق باندې صفا او فیور نه کنورټ کوي او په دې کې کمی موجود وي. دوهم موډیفای ساين ویو انویټر عبارت د هغه انویټر چې دا هم د سولر پینلو او بیټرینو څخه ډي سی برېښنا په اے سی برېښنا باندې فیور او صفا نه کنورټ کوي او دا نیمه صفا وي او په دې کې کمی موجود وي. او دریم فیور ساين ویو انویټر عبارت د هغه انویټر څخه دی چې د سولر پینلو او بیټرینو څخه ډي سی وولټ دا په اے سی وولټ باندې کنورټ کوي او په دې کې دوستانو کمی او زیاته موجود نه وي او د دې ویوفوم د اے سی برېښنا د ویوفوم سره بالکل مساوي وي او د دې برق چې د دوستانو د اے سی برېښنا غوندې فیور او صفا وي او د دې څخه دوستانو فیور اے سی 200 او یا 440 وولټ اے سی برېښنا کدا دوستانو سنگل پیز وي او یا 3 پیز وي دا فیور صفا برق ورکوي او بهر ته د کار او فعالیت لپاره سپلای کوي. نو راځو دوستانو د دې درې واړه انویټر څخه زموږ د کورونو لپاره بیسټ او غوره انویټر کوم ډول انویټر دی. دوستانو کچېرې موږ په خپل کورونو کې بیسیک الکتریکل ډیوایس یعنی ساده برقي سامان آلات لرو او هغه غواړو په انویټر باندې وچلو لکه بلپونه، واشنګ ماشین، ایر کولر، واټر پمپ او داسې نور برقي سامان آلات چې هغه الکترونیک سرکټ ونه لري. نو زموږ د کورونو لپاره بیسټ او غوره انویټر دوستانو سکوائر ویو انویټر دی او دوستانو موډیفای ساين ویو انویټر دی. او چیرې دوستانو موږ په خپل کورونو کې سنسټیو الکتریکل ډیوایس لرو لکه دوستانو لیپټاپ، سکرین او داسې نور سنسټیو الکتریکل ډیوایس چې سرکټ ولري. نو دوستانو تاسو د سنسټیو الکتریکل ډیوایس لپاره غوره او بیسټ انویټر چې دی فیور ساين ویو انویټر دی. دا ورته دوستانو نصب او کنیکشن کوي او د لاین ټایم لپاره په نورمال ډول باندې د خپل سنسټیو ډیوایس څخه استفاده وکړئ. دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.